د کابل ژوبڼ چې د کورنیو جګړو پر مهال په لومړۍ کرښه کې او جنګونو ویجاړ کړی و په تېرو اتو کلونو کې بیرته په بشپړه توګه رغول شوی. دا مهال په دې ژوبڼ کې مختلف ډوله ژوي او الوتونکي شته دي. د ژوبڼ مشري وایي دوی ته د یوکو لخوا 1.3 میلیون امریکایي ډالر د ژوبڼ د پراختیا لپاره ورکړل شوي او په پام کې لري تر پلارتنه پورې پراخ کړي. د کابل ژوبڼ دا مهال توانېدلی چې د اسیا د ژوبڼونو د ټولنې اساساک غړیتوب هم ترلاسه کړي. تقریبا 43 ډوله مرغان او حیوانات او په ضمن کې د 15 ډوله کبان او خزندې لرو. ژوبڼ فعلا د دې توانایي لري چې دغه کوم حیوانات او مرغان ورسره دي چې د تداوی له لحاظه وترنري بخش مو فعال ده دا تداوي کې او په ضمن کې د دوی ساتنې لپاره مو کسان روزلي دي. د ځمکې د ورځې د نمانځلو په پلمه په کابل ژوبڼ کې جوړې غونډې ته د چاپیریال ساتنې د ادارې یو چارواکي وویل لا هم په افغانستان کې په طبیعي او انساني حالتونو کې وحشي ژوي له منځه وړل کیږي او ژوندونه یې له خطرونو سره مخ دي. دوی وایي په 48 نوع حیواناتو او نباتاتو یې بندیز لګولی او په سره لیست کې شامل کړي. د چاپیریال ساتنې د ادارې په وینا له څېړنې وروسته دا هم ورته معلومه شوي چې 20 نوع نور حیوانات هم د منځه وړلو له خطر سره مخ دي. خلک په دې نه پوهېږي چې د وحشي ژوو اهمیت څومره دی. دوی ښکار کوي په مختلفو وسیلو مزاحمت کوي هغوی ته اکثرا په قاچاق او د هغوی په تجارت کې غیر قانوني توګه لاس لري. په کابل کې د امریکا د سفارت د اقتصادي او پرمختیایي چارو سفیر انټوني وین چې د کابل ښاروالۍ او چاپیریال ساتنې له چارواکو سره د ځمکې د ورځې د نمانځنې په غونډه کې ګډون کړی و، وایي امریکا له ګڼو غیر حکومتي مؤسسو سره کار کوي ترڅو د وحشي ژوو له منځه وړل پای ته ورسوي او ترې ساتنه وکړي. په تیرو مختلفو کلونو کې موږ په لسګونو زره ډالر مصرف کړي چې د چاپیریال په مختلفو برخو کې کار او ملاتړ وکړو. موږ هڅه کوو ترڅو په راتلونکي کې هم له دې هڅو ملاتړ وکړو. کابل ژوبڼ اوس دا مهال په عادي ورځو کې تر 2000 پورې سیلانیان لري او په رخصتیو کې تر 20,000 پورې نندارچیان ورځي. دوی وایي د ټکټ بیې ټیټې دي او تیر کال 6 میلیون افغانۍ عاید درلود. د کابل دې ژوبڼ ته په تیرو 13 کلونو کې هم پوره زیان اوښتی و. تر نیم زیات حیوانات او ژوي یا ورک شوي او یا وژل شوي و. رحیم څاروان، آشنا تلویزیون، کابل ژوبڼ.